عید میلاد النبی جشن د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ولادت وې زما معزز ورونو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولادت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعثت په مقدس مکه باندې کوم څه زونه باندې چې نور راخیږي د ټولو نه بهترین نعمت هغه ولادت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه شک او شوبه نشته چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولادت یو عظیم الشان احسان په امت باندې د الله جل شانه مخلوقات باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ولادت احسان دی چې الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کړ او نبی علیہ السلام ته رسالت ورکړ لیکن عید میلاد النبی چې مناوي نور ورته لګو ګورا سلف صالحین کې چې عید میلاد النبی شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم بہترین زمانہ هغه چې هغه کې زیما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے خیر القرون قرنی بہترین زمانہ هغه دا چې باغی کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرما دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دنیا کې تشریف فرمائے خیر القرون قرنی آغا زمانہ بہترین دا آغا صدی بہترین دا چې جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دا اسمان نا اسمکی طرح کوزیگی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وحی دا پارا وحی روڑی نزول نا قرآن کیگی برکات دا اسمان نا نازلیگی خیر القرون قرنی بہترین زمانہ غدا چې وحی ورکه راځي بہترین زمانہ غدا چې نزول د قرآن کیږي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د خلق نظر پروزي دا بہترین زمانہ ثم الذین یلونهم د دین بعد بیا بہترین زمانہ غدا چې باقی کې صحابه او تابعین د نبی رسول الله په زمانہ کې صحابه آغا اشخاص گرزیگی چی دی اخبال سترگو بانی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرے ثم الذین یلونهم دویم زمانہ بہترین آغا دا تابعین دا چی آغا حضرات دنیا کی موجود دی چی دا کم حضرات سترگی او نظر پا صحابوں بانے پریوتلے دے صحابوں سر ملاقات کرے او ثم الذین یلونهم ندین بعد بیا بہترین دریم زمانہ آغا چی آغا تبع تابعین دی آغا خلق ورکی موجود دی چی دا چا نظر پا آغا خلق بانی پریوتلے دے چی آغی دا صحابوں سر ملاقات کرے دے بہترین زمانہ دا درین خیر القرون قرنی زمانہ دا صحابوں دا رسول اللہ بہترین دا ثم الذین یلونهم بیا زمانہ دا تابعین بہتر دا ثم الذین یلونهم بیا زمانہ دا تبع تابعین بہتر دا دین بعد بیا خو فسق و فجور شروع دے نہ دروغ و قسمون شروع دی قتل و قتال شروع دے نہ خود دین خرسی کی پدے زمانہ کی بیا دا علم پجامہ کی تانا دنیا گٹی نہ خود دوکے زمانہ دری صدیان چی تیری شوی بیا بہترین زمانہ ختم شو شہادت چی دا بزرگے کرے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدریو زمانو یا کرے داغی نبات خو بیا دا فسق و دا فجور زمانہ دا و زمان معزز ضرورا دا عید میلاد النبی دا چرتا مناول او دا جشن چرتا صحابو کرے دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کے شوئے دے صحابو کرے دے نو آیا داسیو عمل چاگی تو صحابہ نبی رسیدلی او دا دی زمانے سڑے ورطا رسیدل دا خود دین ناقص تے حالانکہ اللہ فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم ما توسو پار دین اسلام پورا کرے دے دین اسلام کے سنقصان نشت دے اسے دا دی زمانے سڑے را باسی ہو یو بدعات ایجاد گئی نو ولی دین اسلام ناقص سے سو
اليوم اکملت لکم دینکم. نو مبتغن فی الاسلامی سنت الجاہلیہ، دین اسلام کے او انسان طریقہ دا جاہلیت و بدعات و رسومات ایجاد کئی، دا مبغوض انسان اللہ تعالی. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں وَمُطَلِّبٍ دَمَ إِمْرِئٍ بغیر حق لیحریق دمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں وَمُطَلِّبٍ او دا طولنا مبغوض انسان آغا دے چاگا دے یو مسلمان وین پناہ حق بانتو یہ. وَمُطَلِّبٍ دَمُ إِمْرِئٍ طولنا مبغوض انسان آغا دے دا اللہ پر نزبانی چی دا مسلمان وین پناہ حق بانتوی کی، دا مسلمان وین توی کی مسلمان اوجنی قتلی کی. نن سبا خدا مسلمان وجلونا توبہ خدای مثال نشتا صدر تو ہوئے ما. دا مسلمان قتل دمرا آسان دے، دمرا آسان چی بالکل زڑکی تصورم نرازی چی دا اللہ دا خدای نخنا. دا مسلمان وین زی پزی توی گی، دا مسلمان وین تا حفاظت نشتا دی. زی پزی دا مسلمان پناہ حق بانی وین توی. لارا کے در تا مثال روزی موبیل دا نالی والا نور کے 10 زنو باسی مردی کی. وی دا دی زمانی مسلمان تا تا دا موبیل اغسل دا مسلمان دا وینی نا، دا مسلمان دا عزت نا زیاد شرافت والا شو، تا تا دا موبیل زیاد قدر من شو چی تا شکی دا پارا مسلمان وجنی. او دا مسئلہ غور سر ہو رہے یو انسان دا خپل مال دولت پا وجبانی قتل شو، یو مسلمان دا خپل مال دولت پا وجبانی قتل شو. مثال تعالی سڑے را لو کورتا دے را ہو رہے دو لارا کے درمانے چاہت نواشا ٹوپک رو ویسلو مشکات شریف کی حدیث تے کورتا دے سڑے را ہو رہے دو شکا کئی دینا وجنی دی لارا کی دی وجنی مال دولت نہ راخلی او تو مریے کی. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا شہید دے او کتاب اڑان دیوالے اکڑو مثال تامن کنو دغا مردار دے حضر دے، دغا مردار دے حضر دے چی تد اخبر مال دولت پہ حفاظت مانی وجلے کی گی تبی اڑان دیوالے اکڑا تیمن کاغا مردار دے. دی زمانہ کی خدا مسلمان وینت یول دمرا آسان دی. او دا مسئلہ یاد ساتے کہ یو انسان دے یو مسلمان قتل کئی او زڑکی دا نظریہ و عقیدوی چی دا مسلمان وجل ماتا حلال دی او اگا حلال نہیں. دریو طریقوں سر مسلمان وجل حلال دی، اگا دری طریقے ورکی نہیں. مثال وعدہ کرے زنا اکڑا نو قتل یہ کا، مسلمان دے مرتد شو نو قتل یہ کا، او بے گناہ قتل اکڑا نو بدلتی نو آخلا. دی دریو نا علاوت مسلمان وجنی او دا مسلمان قتل ترواوے نو یاد ساتا دا مسلمان قتل تا چی حلال وے کافر شو ورسر، کافر شو ورسر. دا نن سباخو مسلمان وجل توبہ خدایا زیب زیب مڑی پراتی اس حفاظت دا مسلمان نشتا، اس حفاظت دا مسلمان نشتا. نو دا طولنا مبغوض انسان آغا دے چی آغا دا مسلمان وینا دا یو انسان وینا بنا حق بانت ہوئے. زما غرض دا و زما معززو وَمُطَلِّبٍ فِي الْإِسْلَامِ سنت الجاہلیہ، یہ انسان رسومات و بدعات ایجاد کی دا اللہ جل شانہ پنسبانی دیر مبغوض انسان دی. اللہ دی منقدر سنت دا طریقے اہتمام رانسی.